الرحیم. راځو دلته موږ سره نن څو اپشنونه نور دي چې دا تاسو دلته کلیک کړئ. راځي اکثره وخت نه دي جمع علامه باندې کلیک کړئ. دې نه د جمع علامې مقصد علامه کوم ټول زمینې په ټارچه کې څه کوي راځي او چې کوم غواړي ریشي چې ورته ولګوي. لکه دا اوټلاین ټول اوس موږ سټډي کوو ایډیټ او کلر دا اکثره وخت نه وي. دا تاسو ټیک لګوئ خپله راځي. ګوره دلته که زه کلیک کړم دې باندې کلیک کړم اول اوټلاین دي. اوټلاین تاسو پېژنئ دغه ټیکس هم اوټلاین لري اوبجیکټ هم اوټلاین لري پکچر هم لري. لکه مثال دی اوبجیکټ دی دې اوټلاین لکه څنګه چې موږ تاسو دې کې ویلو دا اوټلاین کلر دی. دا اوټلاین سیوینګ زیاتو کلر هم ورکوو. نو رایټ کلیک سره اوټلاین کلر اخلي، لیفټ کلیک سره خپل کلر اخلي. په دې خو کوي اوس که زه دلته راشم اوټلاین سایز ډیزاین هم زه کمولی زیاتولی شم. نو کار موږ ډیزاین هم کولی شو. ګورو نه غواړي اوټلاین نو اوټلاین کلر ډیزاین هم تاسو چینج کولی شئ. کوم رقم کلر پکار دی کلیک کړئ اوکې کړئ. که بیا راشو دلته اوټلاین پین دی نو همدا د اوټلاین خبره ده. اوس اوټلاین کلر سره کم غواړي رنګ ورته انتخاب کړئ. سایز د اوټلاین څنګه غواړي کومره سایز اندازه واحد څه کې غواړي. سټایل د اوټلاین څنګه دی بس اوکې که دا ټول پوره موږ چینج کولی شو. که بیا دلته راشو همداسې اوټلاین ته اوټلاین ایډیټ اوټلاین مثال دغه ایډیټ دا معنا لکه دلته اوټلاین د انتخاب کړئ مکتوب کړئ کموالی زیاتوالی راولئ. بیا بل کارنرز د کارنرز معنا کونجونه دا کونجونه ته څنګه غواړي. لکه اوس که زه دلته راشم او دلته کلیک کړم اوټلاین پین اوس ګوره کارنر په دې شکل کې دی. که زه کلیک کړم راوند شکل کې دی ګوره دا راوند شکل کې به دا کارنر نشي. ګوره صحیح نه ښکاري. زه دا لږ زوم کوم او بیا ګوره اوټلاین سایز لږ کموم چې صحیح کړي پوه شي. ګوره دلته راځم اوټلاین پین ته ګوره راوند دا سټایل دی اوکې کړئ. ګوره اړخونه راوند شو. یا که زه دلته راشم کلیک کړم اوټلاین پینه ګوره دلته که زه راشم دا سټایل دی په دې سټایل هم تاسو انتخابولی شئ. ګوره دا سټایل داسې هر سټایل دا اوټلاین دا کارنرز کونجونه دي نه تاسو کولی شئ چینج کولی شئ. هماغسې اندازه ده. بیا دا لاینز باره کې دي لاینز لکه دلته موږ تاسو لاینز ویله که نه دا لاینونه دې سایز یو لاین دلته سمپل ډرا کوم دلته 2 پوینټس لاین اخلم لیفټ بټن باندې ځکه شفت باندې سبسټریټ ډرا کوم او د دې سایز د اوټلاین دې لاین دغه مثال سایز مې کوته دلته راشه پین ته اوټلاین پین دی. ګوره کوم رقم دی دا دې د اړخونو په کوم سټایل کې غواړي په دې سټایل کې پکار دی کلیک ته اوکې ته ګوره په دې سټایل کې شو. نو هر ډول سټایل کې چې پکار دی دې نه څه کولی شي چینج کولی شي. قبل دی دې باندې خو پوهېږي خپله هم کولی شي. اور پرنټ اوټلاین څه کار کوي ګورئ. مثال په طور کې دا ډیلیټ کړم او دلته راشم دا سایز زوم لږ کم کړم اکثر تاسو دلته دې شیپ ته چې ښه متوجه شئ داسې ښکاري چې دا اوټلاین د شیپ د پاسه وي. صحیح شو نو دا دې د پاسه ښکاري. که زه دلته راشم اوټلاین ته اوټلاین او اور پرنټ اوټلاین انتخاب کړم او تاسو اوکې یو منټ نو د دې اپشن مطلب دا دی چې کله تاسو دا پرنټ کوئ دا به اور پرنټ اوټلاین نو اوټلاین به پرنټ کې صحیح طریقې سره راځي. مثال بیهایند فل سمانه دې اپشن دا مطلب دی. لکه اوس موږ ګورو چې اوټلاین د پاسه یو نه پکې فل کړی دی اوټلاین که بیهایند فل ته ټک مار کړو ګورو اوس څه وشو دا فل کلر داسې ښکاري چې اوټلاین د پاسه راغلی یعنې اوټلاین شاته لاړو او فل کلر مخکې راغلی. بل همداسې د دې اوټلاین نه پس چې کوم اپشن دی دا ایرو سره دي دا اپشنونه دي خپله او په دې کې ځینې په ټکس هم کار کوي. ګورئ په ټکس هم ورته کار لري. دلته راځم ټکس لیکم مایکروسافټ
انتخاب مو که سایز مو ورته لږ زیات کړو. صحیح شو. دلته راشئ آوټلاین ته آوټلاین ته هماغه خبره آوټلاین سایز زیاته وه 3 ته کم اندازه کې د کې ده آوټلاین کلر رایټ کلیک سره کولی شئ. صحیح شو. خو دلته ګورئ چې زه راشم دلته آوټلاین کوم ته behind our skill with object summary مثال دا ټیک مارک نشته کولی چې مارک کوم ګورئ زه د ټیک سایز څه کوم ولیکئ کوم تاسو وګورئ د آوټلاین لږ سایز زیاتوم د مثال لپاره ګورئ چې کله زه دا د ټیک سایز زه ګورئ کوم تاسو وګورئ ټیک سایز وړوکی شو آوټلاین سایز نه وړوکی دا ډیزاین ډېر بد ښکاري تاسو غواړئ چې ټیک سره د آوټلاین سایز هم وړوکی شي همدې اپشن ته راشئ آوټلاین کې سکیل ویت آبجکټ ګوره یعنې څه زموږ ډیزاین نه خراب کېږي چې موږ ټیک سایز کمو زیاتو اور آوټلاین هم ورسره وړوکی وغټوو ډېر مهم اپشن دی دا سره ډیزاینونه کلیر پکار راځي ټیک سره ډېر ګټه کوي بل سټریچ دی او انګل دی مثال ګورئ سټریچ دا 50 متره کله کوي چې ګورئ دا آوټلاین یا دا ټیکس داسې مستقیم طور باندې په دې آبجکټ کې راظاهر کېږي ګورئ دې شکل په مثال تاسو په انګل یې ګوره تاوونه په دې شکل په خپله پوهېږي یعنې دې دا وظیفه وه څه وشوه چې د آبجکټ خپله د دغه آبجکټ چې دی د آوټلاین دا څه کېږي د ټیک سره خپله داسې کټ شکل کې راځي ریکټنګولر روټیټ شکل کې لکه مثال تاسو ګورئ هغه هم دلته آوټلاین په دې نقطه به داسې روټیټ کړم ته ګورئ دا داسې لږ روټیټ شیان پکې یعنې د آوټلاینونه موږ تاسو لږ نه روټیټ کولی هم شو شیر اټریبیوټس دا بیا بشپړې دي چې دا لاینونه چې دوه سره یې کم راکړي دي اپشنز یې نیوز دي دا کار نه راځي نو داسې آوټلاین سره تاسو دا استعمالولی شئ همداسې د آوټلاین پښتو دلي سره هم استعمالوي لکه مثال دلته راځم کلیک کوم او ژبه مې وویستله پښتو او ډایرکشن مې ښه کړو دلته راځم رایټ کړم ټیک سایز لږ زیاتوم دلته لیکم شو control T export configuration level for the direction value right go sticks looking Important to show computer center. Text منتخب کن. بگی سایز زیادتر منوره. سایز مطلبه. بگوره. فیل کلر پختو سره من بس اپلای که اوتلاین څنګه غواړي. مثال ګوره ټیکس کلر شو. هذا اوكي هذا اوكي هذا
دا ګوره دغه اپشنونه مثال تاسو ورته ډېر پکار راغلی دې ته ټکونه وکړئ ډیزاین خپل سره بیا کټ کټ کې راغلي که نه چې دا ډیزاین تاسو به چېرته سمول غواړئ دا اپشنونه ټول څه کړئ ټکونه ډېر په استعمالېږي سره بل دې زموږ ډیزاین څه شو جوړ ښه بل د ټکس لپاره همداسې ټکس بل ډیزاین هم جوړولی شو مثال سره ټکس موجودي درې څلور کلر وي ډېر ښایسته شیپ کې جوړ نو هغه به اوس تاسو ته سمپل مثال دلته درکوم انتخاب ټکس لیکمه دلته مې ولیکو ښه لیک سایز مختلف زیات کړم وکړم دا ټکس یې مثال دلته مې دا بلو کلر ورکړم آوټلاین ته هم بلو ورکړم خو د آوټلاین سایز مې څه کړی دلته زیات ډبل کلیک آوټلاین مې ورته واخلو لس وکړم بیا مې څه وکړو د نومریک کیپیډ هم پلس ساین راغی کاپي دې وکړم څه شو کاپي پلس ساین بیا څه وکړم بیا دلته راشم ډبل کلیک آوټلاین ورته څه وکړم مثال 15 بیا مې دلته باندې کوم راوړم بیا دلته راځم ډبل کلیک آوټلاین مې شل کړم او بیا مې همدلته ډبل کلیک کړم او یو بل آوټلاین مې دننه پرې جوړ کړ هغه سایز بیا سایز ګورئ په داسې ډیزاین تاته هم جوړولی شم اکثره باندې دي دا دا ډیزاین شو دا شو دا کلر شو آوټلاین دا څومره ورکړو دلته دا کلر شو دې ته مثال خپل کلر دا ورکړو دا د بلونو بیا ډوپلیکیټ بیا نومریک کیپیډ او دې آوټلاین کلر څه کوي لس کوي دې آوټلاین مې شل کړو چې ډیزاین ډېر ښه دی شو بیا مې جمع وویلو ډوپلیکیټ او بیا مې دې آوټلاین سایز څه کړو لس رنګ ورته څه وکړو دا ډیزاینونو لپاره موږ څه ته استعمالوو دې کې به تاسو پکچر هر څه ورکولی شئ ښه خبره راغله ټکس کې پکچر مثال ته مې ولیکلو کې یا ام مې ولیکلو تاسو پکچر راوستل غواړئ زه دا هم ډېره سمپل اسانه طریقه ده څه به وکړو فایل ته به راشئ امپورټ ته به راشئ هماغه طریقه څه مکس راوستل غواړئ فایل ته انتخاب کړئ مثال په طور سمپل ایکسټراکټ ویډیو دا مې کلیک کړو دا ته بیا رایټ کلیک او دا ورته کلیک کړو او بیا څه وکړو ډبل کلیک رایټ کلیک Good point, the انتخاب او ټکس سره څه کوي برابر کوي رایټ کلیک او آوټلاین ورته ورکړم size by plan and enumeration right now produce the type of text here at some situation right vertically
صحیح ده ښه بله موضوع چې ده دلته دې نه پس چې دی F12 چې دی F12 دا د آوټلاین شارټکټ دی F12 او شفټ F12 چې دی دا دی ایډیټ شارټکټ دی آوټلاین کلر ښه دلته کلام دی راشو موږ او تاسو ګورئ ته بل اپشن دی ایډیټ فیل ایډیټ فیل ما ته شیک کړی او شیف ته چې کله فل کلر ورکوم ایډیټ فیل نه کار انتخاب کړئ دا اوس ځینې اپشن شي کوي ته ایډیټ فیل باندې کلیک کړئ ما خبره یو کلر غواړي کوم کلر غواړي کوم شکل کوي ټول ما یو کلر واپس راشئ شفت ښه ترې شو موږ ایډیټ فیل ته ګورو فل کلر غواړي هماغه طریقه ده راځي چې فل کلر پکار نقطه انتخاب کړئ کلر ورته ورکړئ صحیح شو نور بیا اوکې کړئ په کوم ډیزاین یې غواړئ دلته راشئ ایډیټ ته کوم ډیزاین کې غواړئ په دې ډیزاین کې کولی شئ په ډیزاین کې جوړولی شئ همداسې ایډیټ ته که موږ راشو ګوره دا به نور سټایلونه دي پیټرن سټایل دا ورکولی شئ دا سټایل دلته کلیک کړئ نو دا سټایلونه دي وختون ته شی شو دا سټایلونه دا سټایلونه دي دا هر یو شی ته تاسو ورکولی شئ بیا که دلته راشم بل اپشن چې دی کلر سي هماغه کلرونه دي کلر سیټ کوو یو شیپ ته مثال که یو شیپ ته کوم کلر ورته انتخابولی شئ هر کلر چې مو خوښ انتخاب دا سی ام وای کې دا پښتنه ده ګوره ټول رنګونه جهان کې څلور رنګونه جوړېږي سی ام وای کې مثال ګوره دلته زه یو شیپ اخلم یو دا شو دا څلور رنګه درته ښیم دا دویم او دا بل کلر داسې مثال ښه نو دې ته ګوره زه فل کلر ورکوم نو فل کلر ته راځي کلر ته صحیح شو فل کلر ښه فل کلر خو ګورئ دلته اوس موږ RGB ریډ ګرین دي خو کله یو څه یو ډیزاین جوړوئ هغه پرنټ کوئ نو په سکرین یې شو کول غواړي RGB والا او که کله پرنټ کوئ نو بیا CMYK کې دا ټول رنګونه دي ګوره دا د سل اخلم او دا نور د سایله 000 اوس که زه دلته کوچی کړم صحیح شو فیل باندې کلیک کوم ګوره دا دې مخفف دومره ښه و کوم فرق دی 10 مجنټا یلو بلیک دی مخفف دی دې کې ګوره داسې 10 کلر کم یو مصر دا مصر کم شو دا بل اوبجیکټ انتخابوم داسې فرق کوم دام فل دام صفر دام او فل دا مجنټا شو مجنټا یلو دا ګورئ دا انتخابوم اوس دا څه کوم 0 0 او اوکې دا یلو شو دلته که راشم اوس دا څه کوم 0 0 دا څه کوم 0 0 0 او فل بلیک یعنې جهان کې چې څومره رنګونه بیا دې څلور کلرونه جوړېږي دلته مثال او شی ته انتخاب کوئ ته دا څلور کلر پکې استعمالوم دلته کلر کړی شم مثال 10 کلر څومره استعمالوم مثال ورته پنځوس فیصده ښه مجنټا څومره استعمالوم 10 فیصده یلو پکې څومره استفاده 10 فیصده او بلیک سل دا چې څنګه دلته موږ په فیل باندې کلیک وکړو بیا یو دا ډیزاین کوو یا مثال ورته وایم چې کم کلر چې دی دا سل دام سل دام سل او دام سل او بس اوکې نو به کوم کلر جوړ شي سل سل کلر ګوره دنه تور کلر جوړ شي که دلته راشم دا 50 دا 50 دا 50 دا 50 چې څنګه په فل کلیک کړم ګوره دونه دا په جهان کې څومره رنګونه دي ټول دونه جوړېږي شو کلر داسې ځای دی هغه روښانوي او هغه دلته معلومولی شي په سړي ریز نه ټاکلی شي
دیزونه دا خو مې خوښې کړه خو که نور کلرونه ډیزاینونه دي هر کلر کې انتخاب دي دلته هم راشي مارکر فل پاور ختم دي نو پلان او کسټم سپورټ خپله دې ته کسټم سپورټ دی دا غواړې نه غواړې ریډ کسټم سپورټ دی سپیپ کلرونه دي دا کلرونه دي هر یو اپلای کولی شي اوپن پلیټس دي دا پلیټس کوم کلرونه دي دا پلیټس خپله هم دي دا کلرونه دي ټول تاسو ورته ورکولی شئ دلته ګورئ دا موږ سره اپشنونه آوټلاین کلر شو په دې مې کوئ کې کلرز شو او ایډیټ کلرز شو په دې مې کوئ کې نو دا موږ سره په کروټاټ ټول ده په دا نوم لپاره ختم شو نو د ټول کیسې کنټرول نه ده پاتې چې ما پرې کړی چې روم ټول راپاتې فکر کوم مخکې مې چک کنټرول چې دې کې څومره ټول شروع ما کړل چې چک لګېدل پښته ده او ریسټ خپل حالت ته راغلی